د لوی او بخونکي سختن تعالی په سپېڅلي نامه بیا هم امید څه حاکمه او د افتر افیکت درس دویمې برخې سره. په تېره برخه کې موږ تاسو ولیدل دوستانو چې ما یو بکګراوند جوړ کړو، ډېر یو سمپل بکګراوند چې د دوه رنګونو جوړ شوی دی. موږ اوس غواړو چې دا رنګونو ته حرکت ورکړو. د حرکت ورکولو دپاره موږ په ټولو ګرافیک ډیزاینینګ پروګرامونو کې څه شي ته ضرورت لرو؟ کی فریم ته. کی فریم ته موږ ضرورت لرو چې موږ د کی فریم په واسطه موږ کولی شو یو شي ته حرکت ورکړو. نو زه به د رنګونه لږ ذره ډېر تیز کړم چې تاسو ته دا کوم تغییرات چې زه پکې راولم دا تاسو ته ډېر ښه معلوم شي. په دې شکل رنګ به ورکړم چې فرق یې د دواړو رنګونو زیات وي، صرف تاسو دپاره چې تاسو پرې باندې ښه پوه شئ. داسې نو ګرانو دوستانو دغه ته چې وایي سټاپ واچ وایي. سټاپ واچ د هر شي سټاپ واچ باندې چې موږ کلیک وکړو هغه څه شی کېږي، هغه موږ ته دا اجازه راکوي چې موږ هغه شي کې ایډیټ کولی شو او هغه شي ته حرکت ورکولی شو. زه به اوس د سټارټ رمپ کی فریم مې واخیسته او که دلته بیا راشم دلته او یو وهمه نو همغه آپشن ما دلته په ټایم لاین کې راته ښیي. ټایم لاین کې راته وښودل چې دغه شي ته موږ دا سټاپ واچ موږ کلیک کړی او دلته یو اتوماتیک کی فریم موږ ته پیدا شوی دی. زه ورته وایم چې یو ثانیه دې خوا ته چې زه راځم دا ټایم لاین کې ماته ساعت هم ښیي. یو ثانیه دې خوا ته چې راځم چونکې موږ دته کی فریم ورکړی همدغه خوځومه د کونج ته یې راولم. ګورئ دوستانو یا دا هم نیولی شئ له ده سر نه د سر ته راولمه. ګوره موږ ته اتومات یو کی فریم بل جوړ شو، یعنې د دغه دوه کی فریمو منځ کې موږ ته دا شي حرکت پیدا کړ په دې شکل. بیا ورته وایم چې دویمه ثانیه کې چې راځي د ذهن هم کولی شو چې دلته حرکت ورکړو. دا رنګ دی دلته راشي په دې شکل. ورته وایم چې یو ثانیه بعد تېرېږي په درېیمه ثانیه کې دی دا دلته راشي په دې شکل، دلته دې راشي او دې خوا ته په 11مه ثانیه کې بېرته د خپل ځای ته راشي. نو دلته چې ما څومره حرکات وکړ، څومره حرکات مې چې دلته ورکړ همغونه کی فریمونه جوړ شول. موږ ته د دغه دوه کی فریمو منځ کې حرکات تاسو خپله وینئ. اوس که دلته زه ورته یو رینډر وایم نو دا کوم کار چې موږ پرې کوو د ده ځای نه یې موږ پلی کولی شو یا رینډر کولی شو. خو دلته موږ ته ښکاري چې دا زموږ بکګراوند چې دی خپله یو حرکت لري. نو دې ته وایي کی فریم چې په ده کې به ډېر کار کوو موږ او کی فریم خو ډېر مهم شی دی. په کی فریم کې ډېر زیات کار کېږي. نو یو شی بل چې زه تاسو ته وایم دوستانو هغه دا ده چې سرعت د دوه کی فریمو منځ کې اوس ګوره دا کی فریم او د ده کی فریم ترمنځ فاصله زیاته ده، د دې سرعت شی دی کم دی. که غواړو دا سرعت زیات کړو نو دا که رانږدې کړمه د ده حرکت سرعت زیاتېږي. که دا لرې کړمه نو دا حرکت چې له ده کونجه د منځ نقطې پورې راته حرکت یې سلو کېږي. نو د یو شي حرکت موږ د کی فریم په ذریعه زیاتولی او کمولی شو. که کوم انیمیشن موږ جوړو نو موږ د کی فریم په ذریعه کولی شو چې حرکات زیات کو او یا کم کو. دا خو څه شی وشو چې موږ صرف سټارټ آف رن ته حرکت ورکړ. اوس به زه زر دغه رنګ ته هم حرکت کولی شو موږ بدلولی شو. که زه دا کی فریم کلر ته سټارټ کلر ته که زه کی فریم ورکړم
او دلته راشم یو وهمه چې موږ ته دا یو دا کی فریم خو موږ سٹارټ رم ته ورک او دا دویمه کی فریم چې موږ لاندې ورکړی دا سیټ اپ چې دی دا د چی دی د کلر دی د کلر د پاره د څه کومه چې دلته وبخښئ دا کی فریم چې دا کورنټ ټایم انډیکیټر چې ورته وایي کلسر یا کورنټ ټایم انډیکیټر دا چې هر چېرته ولاړ یې فکر وکړه موږ په همغه ساعت کې ولاړ استو نو هر چېرته چې دا ولاړ چې ته کی فریم ورکوي کی فریم همغه ځای کې کی فریم اخلي کوم ځای کې چې دا ولاړي دلته کی فریم هغې ته زه وایم چې دا لسمه ثانیې پورې راځي د دې رنګ دې شي فکر وکړه سور په دې شکل چې ما آخر د کمپوزیشن ته چې راځي د دې رنګ دې شي داسې یا په دې شکل شین چې واضح اگر چې تاسو بیکګراوند ډیر بد ښکاري چې رنګونه ډیر تیزی په دې شکل اوس که زه رام پریویو واخلم دوستانو څه به کېږي زما بیکګراوند به حرکت هم کوي په حین حرکت کې به رنګ به هم بدلیږي ګورئ دوستانو چې د په دا رینډر شي خو وخت ډیر زیات اخلي وایي موږ وخت ضایع کېږي نو تاسو خو پوه شئ چې په حین حرکت کې دا خپل رنګ هم بدلی که دلته موږ خپله دلته لاندې د والیو سټارټ کلر کې هم وګورو نو ګوره اول کې کم ګلابي رنګ دی قرا قرا چې داسې راځي دلته سور کېږي او بېرته چې دې خواته راځي شین کېږي ځکه موږ ورته ویلي چې په سټارټ کې به دا کلر وي یا دا رنګ وي دغه میز کی فریم کې چې راځي نو رنګ به څه شي سور کېږي بېرته چې آخر کې فریم خواته روانېږي نو رنګ به په شینوالي ته ډېر رنګ به شین کېږي لکه ګوره په دې شکل نو ګرانو دوستانو دا زمونږ دویمه برخه یا دویم پارت د دې سیریز یا د دې کورس چې موږ شروع کړی افتر افیکټ د دویمه برخه وه چې دې کې موږ کی فریم سره لږ لږ بلدتیا پیدا کړه په نورو درسونو کې قرا قرا به موږ مخکې ځو اخر یې انشاءالله موږ پروجیکټ کوو پروژې به کوو غټ غټ پروژې به په دې هغه کې کوو نو دا د نن دپاره همدغونه بس دی چې موږ په کی فریم باندې کار وکړو څنګه کولی شو چې یو شي ته حرکت ورکړو د کی فریم په ذریعه نو په لوی خدایم سپارمه په مخه